السلام علیکم ملګرو، نن تاسو د مستې جوړولو طریقه درښیم. اول به 1 لیټر شیدې ښه جوش کړئ. چې کله مو شیدې ښه جوش شوې، بیا به یې یو شیشه‌يي لوښي کې واچوئ او بیا به یې پرېږدئ چې نیم ګرم شي. اوس به 3 قاشقه قیماق ور اضافه کړئ. البته دا استثنایي دی، که مو نه غوښتلو کولی شئ چې وای نه اچوئ. قیماق او شیدې ښه سره مکس کړئ. اوس به 1 قاشقه مستې ور واچوئ او ښه به یې ګډ کړئ او 4 ساعتو دپاره یو ګرم ځای کې کېږدئ. مستې مو تیارې دي. که تاسو غواړئ چې مستې مو ښې راشي نو یو کاغذ ور باندې کېږدئ نیم ساعت دپاره تر څو اضافه اوبه ځان ته جذب کړي. اوس په کاغذ لرې کړئ او یخچال کې به یې کېږدئ تر څو یخ شي. مستې مو بیخي اماده ده. که دا ویډیو مو خوښ شوي لایک او سبسکرایب کړئ. مننه.